السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، دا د ابزګزه ټولنه ده چې موږ یو نوی سافټویر بل کریکټ کړی ده. غواړم دا تاسو ته تشریح کړم او که څوک غواړي زموږ له ویب سایټ څخه دغه سافټویر تاسو ډاونلوډ کولی شئ. نو ملګرو، دغه سافټویر چې ده تاسو دلته وګورئ، z3x کریک بوکس ده. غواړو دغه اوس تاسو ته زه انسټال کړم او تاسو ته یې لار در وښیم. ملګرو، دا سیټ اپ ده، سیټ اپ کلیک وکړئ تاسو. دا یې کوو. ملګرو، سیټ اپ اوکې شو. اوس غواړم چې دغه انسټال کړم. ملګرو، دا اوس موږ انسټالوو. دا به نیکسټ کو. دلته ملګرو پاسورډ غواړي. پاسورډ باید موږ او تاسې څه شی ورکړو؟ ملګرو، پاسورډ HASHIM. دا مو ملګرو پاسورډ شو. دغه پاسورډ یو ځل تاسو ته بیا زه تکراروم. HASHIM. دا ملګرو پاسورډ شو. دا اوس نیکسټ کوو. کله مو چې نیکسټ کا، دلته ملګرو زه دلته ډیسکټاپ انتخابوم چې باید دا فایل زه ډیسکټاپ ته نیکسټ کړم. دا بیا دوستانو تاسو اوکې کړئ، بیا به یې نیکسټ کوئ. دلته شارټکټ آیکن غواړي. موږ شارټکټ نه غواړو، موږ صرف فایل غواړو چې د z3x کریک ټول فایلونه اوکې شي. ملګرو، دا بیا موږ نیکسټ کوو. اوس دغه فایل چې دا دلته سلیکټ شوی دی ډیسکټاپ باندې، تاسو دلته آیکن درکوي چې مقصد موږ دغه فایل چې دی په سی ډیسک کې ده، بیا یوزر کې ده، بیا ډیسکټاپ باندې z3x په نوم فولډر جوړېږي، هغې کې دغه فایلونه ځای په ځای کېږي. دا فینش شو ملګرو. اوس زه دلته د z3x په نام فولډر جوړه شوه. دا وګورئ، دا به کلیک وکړئ ملګرو. دا مو چې کله کلیک وکړه، دلته دوستانو تاسو کریک شارټکټ جوړ کړئ. له شارټکټ وروسته دا بیا موږ کپي کوو. کله مو چې کپي کړه ملګرو، دا په ډیسکټاپ باندې پیسټ کړئ. دا مو چې کله په ډیسکټاپ باندې پیسټ کړو ملګرو، دلته شارټکټ راغی، تاسو ولیدو. دا شارټکټ چې ده دا بیا ملګرو رانه ډیمونسټریټر کړئ، بیا یې یس کړئ. دا یس کوو، بیا ټرای کړئ. اوس دغه بکس خلاصیږي. تاسو به وګورئ چې z3x کریک بغیر د باکس څخه کار کوي. هغې باندې فلشنګ کیږي، ایمي ریپایر کیږي، انلاکینګ پې کیږي. دا د سمسومګ د اوریجنل موبایلو لپاره استعمالیږي دا باکس. ملګرو، دا د باکس خلاص شو. تاسو کولی شئ دلته د خپله خوښه ټول ماډلونه انتخاب کړئ. دلته ماډلونه تاسو سلیکټ کوئ. دا وګورئ، ټول ماډلونه پکې موجود دي. دا 9.15 ورژن z3x ته چې موږ کریک کړی ده. دلته فلشنګ کیږي، دا بیک اپ کې ده، انلاک ته، ریپایر ده ملګرو. دغه ټول دي، دغه ټولو څخه تاسو ګټه اخیستلی شئ. تر بله ویډیو مو بیا زه هاشم علیزی ستاسو په خدمت کې یم. که څوک کوم مشکل لري یا کوم نیوکه لري یا کوم پرابلم جوړېږي نو ملګرو زموږ چینل باندې تاسو کمنټ کولی شئ. موږ درته د خپلې خوښې تاسو ته ویډیویي لرنینګ جوړوو. ملګرو، دغه ویډیو مو تاسو ته په وړیا شکل او که کوم دغه سیټ اپ څوک غواړي زموږ له ویب سایټ www.hashimalizai.webstar.com څخه اخیستی شي. ملګرو، په یاد ولرئ چې زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. د خدای په امان.